او د دا بچو ډېر ارمان یو د 2023 کې پوره شو د دا بچو ډېر ارمان یو 2023 کې پوره پرون نابله ورځ یې ډبل زامن وشو 2023 کې پوره شو 2023 کې پوره شو اخې وګره د واده 12 کاله وشو 2023 کې پوره شو 2023 کې پوره سلامونه بیا پیش کوم یو لوبه ده زموږ د خیوګر چې دی د هغه 12 کاله وشو د واده بچي مچي هم نشته او دا په دې ګانه کې زه د جانباز زخمي د چم او انور سواتی ډېر ښکلی شاعر دی الله دې په عمر کې برکت واچوي عمر علم زما شاګرد هم دی او مطلب دا دی چې سبا به یې وینئ سبا به زما خواله راشي او سلیمان مطلب دا دی چې زمونږ کیمرې والا دی هغه هم راغلی خو مطلب دا دی باران دی ډېر ټیټ باران دی نو په دې وجه مونږ ځان له کېناستو او دا ذاکر چې دی ذاکر خو تاسو ته پته ده چې ډېر یو ښه هلک دی او یو ښه برابر او داسې فنکار هم دی زما سره لکه په سوات کې منګي مار چې دی نو هغه ذاکر دی چې زما سره په هر مجلس کې ناسي او مطلب دا دی چې زه ټولو ته بیا لکه زړه د کومې نه د نوي کال مبارکي ورکوم او خیوګر ته د خیوګر هغه دغه هم ارمانونه دي ولې چې 12 کاله یې وشو بچي هم نه کېږي که نه نو مطلب چې مونږ دا سوال کوو نو مونږ دا سوال کوو او مطلب دا دی چې پرون یې لکه 2 بچي شوي دي 2 زامن نو داسې معلومېږي چې دا نوی کال بختور دی د خیوګر د واده 12 کاله وشو 2023 کې پوره شو د خیوګر د واده 12 کاله وشو 2023 کې پوره شو 2023 کې پوره شو د خیوګر د واده 12 کاله وشو 2023 کې پوره شو او 2023 کې پوره دا بچو ډېر ارمان یو د 2023 کې پوره شو دا بچو ډېر ارمان یو 2023 کې پوره پرون نابله ورځ یې ډبل زامن وشو 2023 کې پوره شو 2023 کې پوره شو اخې وګره د واده 12 کاله وشو 2023 کې پوره شو 2023 کې پوره شو شروع کیږي نره نره باران وریږي 2023 شروع کیږي نره نره باران وریږي دلته اټکۍ دی خو په یخ کاږه واږه شو 2023 کې وخه شو 12 کاله وشو 2023 کې وګر د واده 12 کاله وشو 2023 کې پوره شو 2023 کې پوره خیوګر شپږ دیګه پخ کړي 2023 کې پوره شو خیوګر شپږ دیګه پخ کړي 2023 کې پوره هغه ملګري ټول په غوښو وسماړه شو 2023 کې پوره شو هغه ملګري په غوښو ټول ماړه شو 2023 کې پوره 2023 کې پوره شو د خیوګر د واده 12 کاله وشو 2023 کې پوره شو 2023 کې پوره دا نوی کال چې شروع کېږي دا ټول ملګري راغونډېږي دا نوی کال چې شروع کېږي دا ټول ملګري راغونډېږي چې کال چې ختم دا به ټول خوروارو شو 2023 کې پوره شو چې کال چې ختم بیا به ټول خورواره شو 2023 کې پوره شو د خیوګر د واده 12 کاله وشو 2023
کلونه ټول تیر شوي د پیسو نه یو خلاص شوي موږ د پیسو نه یو خلاص شوي مخکې کلونه ټول تیر شوي موږ د پیسو نه یو خلاص شوي دا کال به غوړې موږ به ټول پکې شته شو کال به غوړې موږ به ټول پکې شته شو